درمونو کتونکو چې موجود یو دا ټیم ګوینجبه کې کم فیسټیوال چې را جوړ شوی دی جنو فاغي کې را سره چې تاسو به یقینا پیژنئ یو سینیئر جرنالست چې کوم دی جناب شین زاده صاحب هم راغلی دی د فیسټیوال دوی تاسو رات پخلو چې دوی دې ته په کم نظر باندې ګوري راځي جی ډیر مننه چې د وخت راکول تاسو په خپل من چونکې مصروف یې دا راته وایي چې په ګډ شمېر سره خلک راغلي دي چې فیسټیوال را جوړ شوی دی ډېر ښایسته پروګرام جاري دی په کوم نظر دی ته ګوري جی دا خو یو ډېر مثبت پهلو ده خو هر تا چې کوم دا سوال وکړو نو دا یو ډېر ښه سوال دی ستا په دې حوالې سره خو بس دا خبره وکړم چې دا یو د دې علاقې د مخ پر پتک دپاره یو ډېر بهترین اقدام دی ولې چې دا ګبینجبه یو ډېر ښکلی ځای دی او دلته کې غټ غټ دشتونه دي واورې دي نو قبل فرض که دلته کې حکومتي چارواکي د ملم جبې په شانتې سهولیات ورکړي چیر لیفټونه ولګوي درال جیل دی دلته کې سیدګۍ جیل دی نو زه یم چې دا به ډېر مخ په وړاندې لاړه شي د ملم جبې نه به هم زیاته په ترقۍ لاړه شي ولې چې دلته کې ډېر ښه پوینټونه دي د سکي دپاره پکې ډېر ښکلي ښکلي سلوپونه دي نو د دې نه علاوه د ګرمۍ په موسم کې دا یو شین دشت دي نو په هر لیول سره دا یو ښکلی ځای دی بل دا چې سړک ورته هم جوړ شو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان هغه پکې خپله خصوصي دلچسپي واخیسته او دا روډ چې کوم دی نو دغه شو ما په دې باندې اولنی رپورټ زه وم چې الکترانیک میډیا کې ما په دې باندې رپورټ جوړ کړو نو د هغې نه پس دلته هغه یو جلسه کوله محمود خان کله چې هغه صوبایي وزیر و نه په خپل تقریر کې په سپیچ کې دا ووایي چې یاره سکول دا شیرینزاده چې کوم دا رپورټ جوړ کړو دا موږ ته نو مطلب هغې باندې ما دا نوټس واخیستو نن دې روډ ته باقاعده د هغې سنګ بنیاد یې کېښودو نن هغه روډ هغه دی پوخ شو الله لاک لاک شکر دی نو زما په خپل خیال زه یم چې دې طرف ته توجه ورکول پکار دی څونه چې انویسټر دي نو هغه کوم دلته انویسټمنټ وکړي نو پکار دی چې هوټلونه را دلته جوړ کړي ښکلي ښکلي ځکه دلته فلحال داسې ښه هوټل نشته نو چې خلکو ته سهولیت او دغه یې نو خامخا به دلته راځي او ښه یو ښکلی ځای دی دا جي ډېره زیاته مننه چې د وخت راکول